بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین، تاسو ګورئ ایچ جی فورکس. ان شاء الله په دې ویډیو کې موږ د بولش بیرش فلیک پیټرن باندې غږیږو. هغه ایڈوانس لیول کې دینه مخکې دینه بیخي مخکې بیګینر لیول کې هم فلیک باندې غږیدلی او هغه کې لږ معمولی ایڈوانس لیول هم تیر سو ویډیوګانې مخکې موږ غږیدلی او په دې کې ان شاء الله نور هم ایڈوانس لیول سره فلیک پیټرن به وایو چې فلیک پیټرن څنګه استفاده کوي، پروفیټیبل ټریډ څنګه تیروالی او همدا شان تاسو تیرنه لاس وخت کې بچ کېدو لپاره یا د ټریډ وخت کې چې کوم وخت تاسو ټریډ ولګوو هلته تاسو فلیک نه فایده څنګه اوچته کوئ تر څو هغه ټریډ یا اوایډ کړئ، یا مثال د نظان بچ کړئ او یا چې دی وړوکی اماونټ هلته ولګوئ تر څو غټ تاوان نه بچ شئ. راځئ چې خپله ویډیو سټارټ کړو. اول به زه درته لاین شکل کې رسم کم، لاین شکل کې به زه درته رسم کم د ګرافیکل شکل تر څو تاسو پې صحیح پوه شئ چې فلیک پیټرن څنګه ښکارل کېږي. صحیح شو. ګوره بولش فلیک څنګه دی. بولش فلیک پیټرن چې دی داسې مارکیټ بر روان دی، دا دې لاندې راغی، دا دې بیا بره لاړو، داسې لاندې راغی، دا بره یو صحیح سپورټ ریزسټنس لیول یې جوړوي. صحیح شو. دې ته چې وایي دا یو فلیک پیټرن شو. صحیح شو. و چې دی کراس کې بره خواته دی کراس کې دغه شانته یو فلیک پیټرن جوړ شو. فلیک پیټرن جوړ شو. فلیک معنا باندې په ان شاء الله پوهیږئ چې فلیک چې دی جنډې ته وایي، جنډې غوندې یو شکل جوړ شي. هغه د دې خوا ساحه چې کومه ده دغه دا ساحه چې ده دا یې لرګی دی لکه جنډه کې چې لرګی، او دې خوا کم ساحه چې ده دا جنډه داسې راپرته ده چې بره روانې جنډه داسې راپرته وي چې لاندې روانې نو دا جنډه چپه غوندې، مطلب دا لرګی داسې بره نه لاندې راغلی او دا جوړیږي جنډۍ شکل چې دی دا داسې بره رب خوړلی. ساده یو ځان ته یو ایمیج جوړ کړئ، یو امیجینیشن وکړئ، ځان ته په ذهن کې یو پکچر یو عکس جوړ کړئ تر څو تاسو ته یادولو کې اسانه شي، ځکه چې دا پیټرن دی، کینډل دی او ډېر موضوعات په دې کې چې دي ډېر زیات دي. نو هغه تاسو چیرې یا ووایئ چې دا نوم یې زده کړو سخت دی یا چې نو داسې طریقې ځان ته پیدا کوئ تر څو اسانه یې زده کړئ او تر څو چې بیا کله راتلونکي وخت کې چارټ کې ګورئ نو په اسانۍ سره کنفرمیشن وکړئ، په اسانۍ سره هغې نه استفاده وکړئ. صحیح شو. دا بولش شو، دا بولش فلیک پیټرن شو، یعنی بره تګ والا جنډي پیټرن شو. او دا چې دی بیرش فلیک پیټرن کومه سي بیرش فلیک پیټرن بره نه مارکیټ لاندې را روانې مارته ویلې چې بره نه لاندې راغلی او جنډه دی کې چې دی بره خواته. خو ګوره دې کې به زه ورته اوس وایم چې دا څنګه مخکې مونږ ویلي دي څنګه چې مونږ ګوره دا لاندې لاړو. صحیح شو. دا یو فلیک پیټرن جوړ شو، دا یو فلیک پیټرن شو، دا دغه شو، دا فلیک شو، جنډه شو، مارکیټ لاندې را کراس کې لاندې لاړو. صحیح شو. زه به د مین چې دلته یو دغه وباسم هغې نه بعد یو مهمه خبره بله کوم. صحیح شو. ښه. دا وګوره مثال یو ګراف جوړ شو، دا د مارکیټ بره لاړو، فلیک پیټرن جوړیږي، دا د فلیک پیټرن دغه شان د فلیک پیټرن جوړ شو، دا د مارکیټ بره لاړو، موو وکړې، دا فلیک شو. صحیح شو. دومره منظم پکار نه ګراف کې چې دی دومره منظم هم نه وي بعضې وخت کې، نو پروا نه کوي، صرف ځان باندې ته څومره پریکټس کوئ انشاءالله هغومره به پوهېږئ. صحیح شو. دا د مارکیټ لاندې لاړو، دا د ګرافیکل شکل جوړ شو، دلته څه شو بیرش فلیک جوړ شو، هغې نه بس مارکیټ بوم ډاون سایډ ته وکړئ. صحیح شو. دغه شان تاسو څه کولی شئ، دغه شان تاسو کولی شئ چې مارکیټ کې د فلیک پیټرن څخه استفادې سره تاسو پروفیټیبل ټریډ والی او پروفیټیبل ټریډونه وکړئ. ښه. بله مهمه خبره ما دا کولم، ما چې دلته به تاسو ګوره سوال پیدا شي، سوال به شاید درته پیدا وي چې دا داسې شکل خو موږ مثال په فیلنګ یا تېر ویډیو چې تاسو کتلي فیلنګ او رایزنګ ویجز کې موږ چې کړي دي دا موږ کتلي دي چې داسې شکل موږ کتلی هلته، خو هلته چې هلته فرق صرف دا دی، هلته او دلته فرق دا دی چې دا یو منظم سپورټ او ریزسټنس غوندې یو ځای جوړیږي او منظم د یو جنډې غوندې یو ساحه جوړي بره خیږي یا لاندې داسې جوړیږي. صحیح شو. په هغه ویج کې موږ څنګه ویلو، ویج چې دی ویج څنګه چې موږ په تېرو ویډیوګانو کې سیمیټریکل ټرینګل هم ویلو، مطلب سیمیټریکل ټرینګل تاسو که ذهن کې نه وي نه زه به تاسو ته ووایم هلته زه به دا تور خط راوالم. ګوره ویجز فرق چې دی، ویجز او سیمیټریکل ټرینګل شو، دا نور چې کوم موږ ویلو د اسینډینګ او ډسینډینګ ټرینګل چې دی هغه ټولو کې فرق دا دی چې هغه یو خو دا و چې یو سیټ نه به منظم شکل لرلو، مطلب یو سیټ نه به داسې منظم سپورټ ریزسټنس لاندې پروا نه کړه، خو بره سر یې مهم و چې ریزسټنس یې منظم پکار و، دغه بره لاین یې مهم پکار و چې دا یو منظم ټچینګ کړی و، لاندې پکار نه و چې منظم و که نه و. صحیح شو. بل صورت داسې و چې لاندې پکار و سپورټ یې منظم وي او بره پروا نه کوي چې هر څه خو مطلب لاندې سپورټ یې کم از کم 2-3 دفعې یې منظم شوی، لکه دلته تاسو ګورئ. نو دې خطونو د ټرینګلز اسینډینګ ډسینډینګ او سیمیټریکل ټرینګل شو او فیلنګ او رایزنګ ویجز شو. نو دې منځ کې فرق دا دی چې دوی په یو شان په یو حساب سره دا نور چې کوم ویجز دي
د فلیک په شان د کوم شکلونه چې دا منظم نه دي. منظم مطلب داسې نه دي چې دا یا غټ لیول نه شروع شوی وړوکی سر یې جوړ کړی داسې مطلب جوړ شوی نور اخره کې وړوکی شوی پیټرن جوړ صحیح شو. بعضې ځایونو کې داسې چې منظم لکه دلته مې چېرته ویلی چې یا سپورټ یې منظمي یا رزسټنس یې منظمي او هغې نه برعکس چې کوم نور لیول دي هغه پروا نه کوي چې هر خوا هر رقم یې وړوکی غټ پروا دومره نه کوي صحیح شو. او همداسې ویج کې موږ ویلو ویج هم چې دی هغه هم داسې یو لیول سره لاندې چې را روان وي نو بر منظم سپورټ وکړي بر منظم رزسټنس وکړي او لاندې پروا نه کوي چې غلط ډېر لاندې تللی لږ لاندې تللی نو هغه یو داسې مو ویلی شي یو نامنظم شکلونه چې کوم دي دا کوم چې دا اوسنۍ تېر ویډیوګانې چې ټول په یو حساب سره دغه رقم شکلونه دي فلیک غوندې هغه ټول چې دي هغه نامنظم شکلونه دي. خو فلیک پیټرن چې دی څنګه نوم نه معلومیږي دا د جنډې په شانتې یو منظم شکل لري تاسو به د منظم شکل په صورت سره د فلیک پیټرن نه استفاده کوئ او څومره چې دا فلیک پیټرن منظمي تاسو سره په چارت کې دلته چارت کې هغومره به تاسو ته هغه ټریډ کنفرمیشن زیات او تاسو به هغې نه ښه پروفیټبل ټریډ اخیستلی شئ صحیح شو. ښه راځئ چې اوس ریل اگزامپل ته راشو. دلته ریل اگزامپلو کې ما لا پیدا کړي هم نه دي دلته زه چې پیدا کوم ما سره یو ځای پیدا کوئ تر څو تاسو ته اسانه شي او موږ تاسو تر څو په دې ما سره په ویډیو سره شریک شئ او ذهن کې صحیح کښېني او همدا شانتې بیا په اسانۍ سره که راتلونکي خپل ځان سره انلایز کوئ چې بیا د مشکل او مسله نه بیا هم څه مشکلې پوښتنې ازادانه کمنټ باکس یا وټساپ نمبر باندې کوی شئ صحیح شو. ښه اوس دلته تاسو وګورئ دې ځای کې که تاسو وګورو دې ځای کې هم یو پیټرن جوړ شوی دی د چې د یو فلیک پیټرن غوندې جوړ شوی دی اپ ټرینډ روان دی مطلب دا یو بولش پیټرن دې ته ویلی شو صحیح شو. بولش پیټرن دې ته ویلی شو یو فلیک پیټرن دی دا دې ته ګوره دلته تاسو ګوره خو دا یو کمزوری فلیک پیټرن دی. کمزوری څنګه ورته وایو کمزوری د په دې وایو چې دا خو یو سپورټ یو ښکته شوی دی خو ډېر زیات لاندې هولډ کړی یو چې دا پیټرن چې کوم د فلیک پیټرن دی دا باید په یو حساب سره یو نارمل لیول ته چې لاړ شي هغه کوي مطلب ډېر ژوږدېږي هغه خپل هغه شیپ خرابوي شیپ مطلب هغه شکل یې ګډوډېږي او تاسو هغې نه بیا کنفرمیشن نشئ اخیستی مطلب دلته که ټریډ لګوئ نو یو وړوکی اماونټ ټریډ لګوئ یا لاټ سایز وړوکی لګوئ صحیح شو. ګوره ښه دلته تاسو وګورئ دا دلته موږ سره شی جوړ دی دلته تاسو وګورئ زه به دا داسې راونیسم لږ به یې حرکت کړم چې دا دی صحیح شو. یو رزسټنس بل رزسټنس منظم رزسټنس یې کړي دي همدلته شانتې دلته وګورئ دې ځای کې تاسو وګورئ دا دی دې ځای نه به دا ونیسو دا وګورئ په منظم شکل سره چې کړی دی په منظم شکل سره یو دوه درې سپورټه کړي دي صحیح شو. نو فلیک پیټرن چې تاسو پیدا کوئ نو یو خو به دا چې منظم رزسټنس سپورټ یې بار کړي په یو لیول کې او بله خبره دا ده چې په دې کې کم از کم د دوو نه دریو رزسټنس یا سپورټ یې منظمې شوي هغې نه پس تا پیټرن کوي دی هغې نه پس به ته خپل ټریډ لګې صحیح شو. لکه دلته مطلب یو دوه رزسټنس هم شي او دوه سپورټ هم دلته شوي صحیح شو. نو دغه ځای کې تاسو کولی شئ چې مطلب دې ځای کې اوس تاسو دا اوس بولش فلیک پیټرن ورته ویلی شي. دلته تاسو وګورئ دا تاسو ته ښکاري دا یو جنډه غوندې جوړه شوې ده او دا یو پیټرن د فلیک پیټرن جوړ شو هغه هم د بولش فلیک پیټرن صحیح شو. ښه اوس ټریډ چې لږ څنګه تېرې ویډیوګانو کې زه درته وایم همدغه شان دی دې کې مې سټریټجي ده څنګه چې دا نیک لاین یعنې مطلب دا ټرین لاین کراس کې دا کوم فلیک پیټرن چې موږ جوړ کړی دا کراس کې بره سیټ ده بولش دی باید بره سیټ ته کراس کې که دې لاندې کراس کړی ټرین موږ نه لګو ځکه چې دا بره لاندې نه بره مارکیټ تللی او هلته فلیک پیټرن جوړېږي نو بیا موږ چې کله بره کراس یې وکړي بیا موږ ټرین لګو هغې نه مخکې ټرین نه لګو صحیح شو. ښه دلته اوس وګورئ بره یې کراس کړی دی یو کینډل دا دی کراس شوی بل کینډل دې کې موږ ښه په ارامه ټریډ لګو دلته موږ ټریډ ولګولو او دلته تاسو وګورئ 100% پورې موږ یو پر دوه پورې خپل پروفیټ اچولی هر وخت یې هر ویډیو کې زه دا خبره تاسو کوم تېر کینډل لو ته سټاپ لاس کوئ او ټیک پروفیټ یو پر دوه دا دی شارټ کې موږ ته یو پر دوه ټیک پروفیټ راکړی دا دی یو پر دوی موږ ته ټیک پروفیټ راکړی دی او ښه په ارامه څنګه په دې شارټ ځای کې موږ ته ښه پروفیټ راکړی دی دومره ځای کې پروفیټ راکړی مارکیټ نه ووتو نو تاسو کم پروفیټ الی کمه ګټه الی تر څو چې بار چانسونه میلاویږي او بار تاسو په اسانۍ وکولی شئ چې ښه پروفیټیبل ټریډ جوړ کړئ او پروفیټیبل که لاس کوئ هم لږ کوئ سټاپ لاس هم ورکوئ حتما او چې تر څو پروفیټ لږ کوئ نو انشاءالله تاسو په اکاونټ ورو ګرو کېږي مخکې به ځي اکاونټ هم او همدا شان به تاسو نالج پیدا کوئ ورو به پې کانفیډنس هم حاصلېږي ورو پوهېږئ علم پې حاصلوئ صحیح شو. ښه
او دلته تاسو ګورئ دې ځکه به اوس دا یو بولیش فلیک پیټرن موږ جوړ کې ګورئ دې نه موږ ته پروفیټ راکړه ګور هغه نه بعد لاندې راغله سی شو خیر دا پروا نه کې کله ډېر پروا نه کې ما ذکر د زویم چې تاسو یو پر 2 یو پر 2 یو پر 3 پر خپل ټیک پروفیټ خپل ګټه مارکیټ نه چتاوي او مارکیټ نه وځي لګه ګټه تل ګټه ښه ګټه صحیح ده چې مطلب تاسو هر وخت لګه ګټه وګي او مارکیټ کې ریسک وانه لې تر څو چې په یو ټریډ کې ځان مکمل اکاونټ ختم نه کړي نو لږ ټریډ کوئ تر څو چې سمپلی نارملی خپل اکاونټ ګرو کوي مخکې ویسه صحیح شو ورختۍ به نه کوئ ښه دلته راځو دې کې دلته پیټرن پیدا کوو صحیح شو دلته به پیټرن پیدا کو خیر ویډیو شاید لږ اوږده شي خو چې پیټرن صحیح کلیر پیټرن پیدا شي تر څو تاسو سره اسانتیا اسانه شي او تاسو هم پیسې کلیر پوه شئ نو دا به ټول نه بهتر هم دا وي چې مهمه دا ده چې تاسو په پوه شئ ویډیو لږ اوږده ده خیر لږ تیروي را تیروي پروا نه کوي چې کوم خاص ځای هغه ځای د سره سي ګورئ صحیح ده ښه فلیک پیټرن دلته به زه لږ دلته خو مثلا لږ سیسټم سلو والی کوي لږ نیټ سلو والی کوي نو دې خاطر هم لږ ویډیو اوږده کېږي خو خیر لږ زره حوصله ورسره وکړئ تر څو چې زه دلته پیټرن پیدا کړم او پیټرن موږ سره کلیر پیټرن پیدا شي تر څو تاسو پیسې پوه شئ صحیح ده ښه ګوره دلته که مونږ وګورو دې ته اوس مونږ بیرش فلیک پیټرن هم دې ته مونږ ویلی شو صحیح ده یو لږ کمزوری پیټرن دی یو لږ نامنظم دی لږ نامنظم څه وجې نه دی لږ په دې دی چې سپورټ او ریزسټنس یې لږ زره یو بل نه ښکته اوبره دي یا کمې دي نو بیا هم دلته یو دوه درې دلته هم شوي دي سپورټ ریزسټنس او دلته هم یو سپورټ یې کړی بل سپورټ یې کړی بل نو دوه سپورټ او درې سپورټ دوه ریزسټنس درې ریزسټنس دلته شوي دي نو دې ته موږ یو بیرش فلیک پیټرن هم ویلی شو دلته تاسو ګورئ تاسو کله ډراوینګ کوئ رسم پې کوئ دا خطونه ځان ته جوړوئ دا تاسو ته اسانه هم راځي ښه هم راځي او تاسو کولی شئ چې ګوره دلته تاسو ګورئ ما تاسو ویلی چې په بولش مارکیټ کې بولش فلیک پیټرن چې راښکاره کېږي هغه لاندې سیټ ته جوړېږي فلیک او چې کله بیرش راځي هغه بره سیټ ته فلیک جوړېږي صحیح ده خو خیر بعض وخت کې کمزوری نو په هغې نه به تاسو دلته کم لاټ سایز لګوئ صحیح شو لکه دلته تاسو وګورئ دا اوس یو کمزوری فلیک پیټرن څه وجې نه دی چې دا یو مستقل سیده پیټرن جوړ شوی دی نو دې خاطر ما تاسو ته مخکې مې ویلي چې تاسو قوي پیټرن تاسو سره فلیک پیټرن کوم یو دی چې په بولش کې ډاون سیټ ته جوړ شوی لاندې سیټ ته جوړ شوی دا لرګی دی او دې خواته پرده داسې مطلب دغه چې دی داسې جوړ شي داسې مطلب دا بره لرګی دی او دا پرده ده هماغه پیټرن دی هماغه فلیک دی جنډه ده نو دا باید داسې ښکته سیټ ته جوړ شي که لاندې نو دا باید داسې بره سیټ ته جوړ شي نو هغه باید قوي پیټرن وي صحیح شو نو هم دې ته موږ پیټرن ویلی شو فلیک پیټرن صحیح خو دا لږ ویک کمزوری دی دلته تاسو څه کولی شئ دلته تاسو به یو کار کوئ دلته به تاسو خپل ټریډ اماونټ چې دی کم ټریډ اماونټ چې لګوئ لاټ سایز چې لګوئ ریسک ریوارډ ریشو مثال هغه تاسو دلته کمه لګوئ خطر کمه لري تر څو چې ریسک نه بچي ډېر غټ تاوان ونه کوي که تاوان کېږي صحیح شو ښه و دلته ګوره موږ سره ښځه ویک پیټرن جوړ شو فلیک پیټرن جوړ شو ګوره مارکیټ بره نه راغلی لاندې راغلی دی دا د لاندې یو فلیک پیټرن جوړ شو دا دی صحیح شو دا د فلیک پیټرن تاسو وګورئ دا د فلیک پیټرن جوړ شو دا د چې جوړ شو یو فلیک پیټرن جوړ شو صحیح ده اوس که دې بیرش فلیک پیټرن که دلته بره کراس کړی دلته موږ ټریډ نه کولو صحیح شو دلته موږ شیر نه کوو ټریډ موږ نه کولو ځکه موږ نه کولو چې دا بیرش فلیک پیټرن جوړېږي نو په بیرش فلیک پیټرن کې یعنې لاندې سیټ ته چې پیټرن جوړ شي باید لاندې صبر وکړو چې کله دا ګوره دې کراس کې او دې کینډل نه بعد دلته یا دې ځای کې موږ په ارامه خپل ټریډ لګولی شو زه دغه اخرني کینډل کې به زه ووایم چې اخرني د دویم کینډل کې به موږ سیل ټریډ ولګو لکه دې ځای کې به موږ سیل ټریډ ولګو او خپل سټاپ لاس چې دی دا کینډل خو ډېر اوږد دی خو د دې به نیمۍ سطحه چې کم کینډل ډېر اوږد دی د هغې نیمه باډي تاسو څه ورکوئ نیمه باډي ورته سټاپ لاس ورکوئ او ځکه چې بیا هم سټاپ لاس ډېر اوږدېږي چې تاسو څومره د های لیول د سټاپ لاس بوځئ نو سټاپ لاس هم بیا ډېر غټېږي نو دلته وګورئ ښه په ارامه یو پر دوه چنده بلکې لا زیات خو یو پر دوه چنده موږ ته شیر کړی پروفیټ یې راکړې
وګورئ تاسو وګورئ یو پر دوه چنده موږ ته پروفیټ راکړی مطلب که $10 تاوان کو $10 ګټه کو که $100 تاوان کو $200 ګټه کو که $10 تاوان کو $2000 ګټه کو دې ځکه نو دوی د ویک سیګنل ویک فلیک پیټرن موږ ته د ښه پروفیټ راکړي سي شو دا مارکیټ د کله په پروفیټ درکې کله په لاس درکې دا خبره وب کی خو بیا هم تاسو دغه شانتي په وړو کې پیټرن شي دغه وړو کې چانس لري او اخر دومره دلته کوي دلته خپل لوټ سایز وړو کې لګوي سي شو ها ودلته وګورئ دې ځکه موږ سره دې ځکه هم فلیک پیټرن جوړ شوی او دې ځکه مې فلیک پیټرن شوی دا دواړه چې د بولش دي دې کې چې دا پیټرن چې کوم دی دا پیټرن لږ ویک دی د دې په نسبت پوه شوې د دې په نسبت دا پیټرن لږ ویک دی کمزوری دی ولې کمزوری دی ځکه چې دا داسې لږ زره شکل لږ زره نامنظم دی نو که چیرې دې ته موږ یو فلیک پیټرن ووایو خو حالا چې د دې پیټرن دا شکل چې دې ځای نه موږ ونیسو دې ځای پورې دا د ګوره یو ډاون سیټ یو پیټرن جوړ کړی دی زه به دا خدام لږ راښکته کړم صحیح شو دلته وګورئ دا پیټرن شو دې ځای نه به دا ونیسو دا پیټرن دې ځای پورې راوړو صحیح شو دا دلته شو او دا به لږ جګ کړو چې دا به لږ راشاته کړو دغه د پیټرن دې ته راځي صحیح شو دلته تاسو وګورئ دلته یو فلیک پیټرن حالانکه دا یو تیر اگزامپل کې موږ په یو بل پیټرن کې راوستو نو دا غیر مرته څه ویلې مرته ویلې چې بعضی فلیک پیټرن بعضی په یو ځای کې سو پیټرن شکلونه جوړیږي نو دا شان تاسو څو ګورئ دې نو ګورئ فلیک پیټرن هم دی تاسو مثال سیمیټریکل یا اسندینګ ډیسندینګ پیټرن شاید د کې درته ښکار شي نو بعضی کې دغه چې د کنفارمیشن ډیر زیات نه البته به نورم کانفیډنس کې کېږي نورم دلته لږ اماونت زیات هم ولګي خیر شکل لږ کمزور دی خو دلته کده نور پیټرنو شکل هم غوړه کړي نو لږ نورم کوي نو د کوي د وجه تاسو دلته خپل اماونت لږ زیاتوي شي لوټ سایز لږ زیاتوي شي چې تر څو لږ خو پروفیټ اوچت کوي صحیح شو خو سټاپ لاس مهمه ده سټاپ لاس به اتمن ورکوي خپل لږ نارمل سټاپ لاس به ورکوي صحیح شو ها دلته به شرط لګوي دلته ګوره مارکیټ ګره دا خا چې کله کراس کې فلیک پیټرن دی جوړ کې هغه نه بس دا چې کراس کې په دې کېندل کې موږ ټریډ لګو خپل سټاپ لاس چې د تیر کېندل لو ورکو د غلان دی د موږ سټاپ لاس شو او خپل ټیک پروفیټ څومره ورکو یو پر دوه چنده موږ ټیک پروفیټ ورکو حالان کچې دې کې موږ بر لاړ شو دلته څو ګورئ دې کې ان دا ورلته خیال هم دی یو لس چنده مطلب که $100 تاوان کو $10 ګټه کو صحیح ده نو ان دومره موږ ته شي کړی دی که $10 تاوان کو $10,000 ګټه کو نو دې ګور دلته سو چنده موږ ته پروفیټ را کړی دی نو دا نه موږ ته معلومیږي چې دلته تاسو شي کولای شئ په دې کې دغه شان تاسو خپل ریسک ریوارډ ریشو زیاتولای شئ او خپل پروفیټ اغستې شئ هم دا شانتي نو د خاطر تاسو څه په کار دی تاسو په کار دی تاسو باید خپل ماغه نارمل استراتیژي کاروي یو پر دوه یو پر یو یو پر دوه یو پر درې تاسو دومره پروفیټ اله او د مارکیټ نه وځي دا به تاسو ته ختماميږي او په دې واسطه به تاسو ان شاء الله یو خو پروفیټبل ټریډونه وکولای شئ صحیح شو ښه امغه ته به لاړ شو هغه کې وګورو چې یو پر دوه یو پر یو او یو پر دوه پورې یو پر دوه یو پر درې پر خپل پروفیټ اله دا تاسو ته بخي سي ان شاء الله د زره مخکې لاړم د غلط زره سلو شو دا چارت نو زه بخیر لک شاته واپس لاړ شم چې خپل ځای ته لاړ شو نو دا شان تاسو ګوره بل مهمه خبره د دې ویډیوګانو کې چې دا تاسو مهمه خبره ده چې تاسو ګوره زه کوشش کوم چې کلیر درته تشریح کوم کلیر د معرفي کوم بیا هم څه مشکل آزادانه پوښتنه کولای شي او بیا هم بل خبره ده چې تاسو دا اگزامپل دا چې اوس دا څنګه تاسو وکړئ دا باید تاسو ځان سره حتماً ضرور تاسو باید ځان سره پریکټیس وکړئ ریل پریکټیس وکړئ او هغه کې تاسو ځان سره چک کړئ صحیح شو را دا راوړل شو دلته تاسو ګورئ دا ګوره یو پر دوه چنده دلته چې راغلو دلته یو پر درې چنده موږ په اسانه اغستې شو خو ځکه موږ زوړ نارمل حساب ته ځو یو پر دوه چنده چې اوس پورې څومره موږ ټارګټ هیټ شوی دی یو پر دوه چندو کې موږ زر هیټ کړی سي دا یو پر دوه چنده شو دغه چې ترازو او ډیر وخت یې موږ ضرورت هم نشته چې ډیر وخت ورکو وزاده وخت څنګه ټریډ هم ولګو نو 100 غنټې بعد زمونږ ټارګټ هیټ شو او زمونږ هغه ټینشن هم ختم شي او مارکیټ نه موزو پروفیټ سره وزو نو دینه بل غټه خبره چیرته سي شو دا شان تاسو په بیرش کې بولش کې فلیک پیټرنز کې لکه دا دلته موږ تاسو ګورئ ما په دا एग्जांपल ما مخکې در کړی دا نو د څه خاتونه کش کې دا فلیک پیټرن د دې کې کراس بل کېندل د جوړېدو د شاید بل एग्जांपल وګورو چې تر څو نوې एग्जांपल چې لکه تاسو تم کلیر سي شي شو
ښه دلته راځو دې کې دلته ګورو بل اگزامپل ګورو دا دی فلیک پیټرن ګورو فلیک سیسیم منظم فلیک پیټرن چې هغه سره مونږه وکولای شو چې یو ښه اگزامپل جوړ کړو ښه اگزامپل تاسو په پوه شئ صحیح ده دلته راغلو دا دی ګوره ښه دې ته اوس مونږه چې ویلی شو یو فلیک پیټرن ویلی شو ځکه چې دلته یو او دویم دوه ريزسټنس یې منظم کړي او یو دوه او دغه شانتې درې سپورټ یې دلته ښه منظم کړي دا څنګه ګوره ما ته ښکاري ځکه چې ما بار بار پریکټس کړم تاسو چې پریکټس بار بار وکړئ تاسو دلته بیا کنفرمیشن معلومیږي نو که دې ځای نه مونږه پیټرن کش کو دا دی دې ځای نه مونږ پیټرن کش کو نو حتی یو دوه درې ريزسټنس شوي دي صحیح شمار ته ویلو چې دوه والا درې ريزسټنس پورې یا سپورټ پورې وشي دواړه سپورټ او ريزسټنس درې واړه ښه منظم وکړي نو هغې نه پس شی کوئ تاسو پکې ټریډ لګوئ صحیح شو دلته تاسو وګورئ دا دی ښه د به دا داسې کم لږ به یې ښکته کړو دا دی صحیح شو ګوره د هغې بره خوانه ريزسټنس خوانه یو دوه درې ريزسټنس شوي مطلب دوهم چې وشي دوه ريزسټنس نه بعد موږ د کنفرمیشن کېږي چې دا لږ ذره اوس کوي کېږي چې کېږي دا فلیک یا جنډې والا پیټرن اوس کوي کېږي دلته هم تاسو وګورئ یو دوه درې دلته هم درې دانې سپورټ شوي دي صحیح شو دغه شانتې وګوره مارکیټ بره نه لاندې راغلی دی خو نور هم لاندې راغلی خو که شارټ هم دلته وګورو دې چې هم شی شوی لاندې راغلی یو فلیک پیټرن جوړ شو صحیح شو یو فلیک پیټرن جوړ شو مارته څه ویل ټریډ اوس چېرته لګوئ ټریډ به چې کله یو کینډل کراس کې لاندې سیټ ته بیرش پیټرن دی بیرش ګوره دې خبرې ته غوږ ونیسئ دې خبرې باندې توجه وکړئ چې بیرش پیټرن چې بیرش کې به هماغه سیټ ته ټریډ کوشش کې که دا چیرې بره کراس شوی وی دلته مونږه چې کوو ټریډ اوایډ کولو ټریډ هم نه لګولو خو که لاندې کراس شي هغې نه پس مونږ خپله سټریټجي اپلای کوو چې یو کینډل کراس شي بل کینډل چې باید د دې لین سره ټچ نه وي او جوړ شي نو دې نه پس مونږ ټریډ لګوو دلته وګوره دلته مونږ سیل لګوو په دې ځای کې یا په دې ځای کې چې ټریډ سیل ولګوو نو دا وګوره خپل سټاپ لاس اول به سټاپ لاس سیټ کوئ بیا سټاپ لاس په حساب سره به تاسو خپل ټیک پروفیټ علی ګټه به علی صحیح شو نو وګوره یو پر دلته خو چې څومره ښکته لاړ شو څو پورې موږ ته پروفیټ راکوي ان پر یو پر څلور نیم چنده یا یو پر 15 چند څه کم یو پر 15 چندو پورې موږ ته پروفیټ راکوي یعنې که $10 یا $10 تاوان کوو نو موږ ته $10 ګټه راکوي که $10 تاوان کوو نو موږ ته $500 ګټه راکوي همداشان د برعکس لږ غلط شوم $10 تاوان وشي نو $50 به ګټه درکوي لکه 15 چنده شو که نه او همداشان دلته تاسو وګورئ نو دلته موږ ته ښه په ارامه که $10 تاوان کوو نو موږ ته $15,000 شاوخوا ګټه راکوي صحیح شو دا وګورئ موږ خپل نارمل حساب ته ځو یو پر 2 چندو ته یو پر 2 چنده پروفیټ ته ورځو دا یو پر 2 نیم ته لاړو خو زه یو پر 2 چنده دلته بس نارمل پروفیټ علی مارکیټ نه وځي ګوره دې نه بعد موږ دې پر درکړه خو بعد هغه ځکه موږ ګټه اوچته کړه مارکیټ نه ووتو خبره ختمه نو دغه شان تاسو ځان سره بار بار اگزامپل چیک کوئ پریکټس وکړئ تر څو چې په لا بهتره پوه شئ تر څو تاسو ته اسانه شي څنګه چې چارټ ته وګورئ که مثال څنګه چارټ نوی جوړېږي نو تاسو ډایرکټ کنفرمیشن چاته چاو دلته ټریډ وکړو دلته اوس وګورئ دا یو نارمل وړوکی پیټرن جوړېږي دلته یا فلیک پیټرن ویج پیټرن هر پیټرن دلته تاسو ته ښکاري هماغه جوړ شو یو فلیک پیټرن په شان شکل هم لري نو دا پیټرن دلته جوړ دی جنډه غوندې شو دلته ګوره دې پورې جګ شوی مارکیټ دلته تاسو ګټه اخیستی شوه نو ګوره مارکیټ کې چانس بالی داسې نه چې تاسو وایئ چې دا اوس څه امکان لري چې ګوره چې پیټرن در جوړ شو ښکاره شو هغې کې صرف دومره کوئ احتیاط کوئ چې وړوکی اماونټ لئ خپل لاټ سایز وړوکی کاروئ 0.01 0.02 0.10 داسې مثلا وړوکی دغه لګوئ خپل اماونټ په حساب باندې وړوکی $1 مثال $50 کې $1 تاوان انتخابوئ $100 کې $2 مطلب $200 کې $15 $500 کې $10 $10 کې $50 پورې تاوان داسې سلیکټ کړئ نو دغه شان د خپل منیجمنت ریسک ریوارډ ریشو منیجمنت باندې تاسو کار کوئ صحیح شو تاسو دومره باید پریکټس وکړئ ګورئ تاسو څنګه دلته دا کینډل مارکیټ راکولاوم کې دلته وګورئ تاسو خو دې ځای کې ټریډ کوئ تاسو شاته بیک نه ځئ ټریډ کول ته که نه نو تاسو دلته ټریډ کوئ نو تاسو دومره پریکټس باید وکړئ تاسو دلته څنګه وګورئ کینډل یا پیټرن د ښکاره شو دا کم پیټرن دی بس دا پیټرن دی دلته امکان دا لري بس باید وشي دلته اوس وګوره چې ما څنګه راکولاو کې ما چې پریکټس مطلب ډېر کړی کار زه کوم لګیا یم وګوره ما څنګه کولاو کې دلته ماته 6M پیټرن یا ډبل ټاپ پیټرن ما ته ښکاره شو دا وګوره ډبل ټاپ پیټرن دی ډبل ټاپ یې کړی دی دا پیټرن جوړ شو ډبل ټاپ پیټرن جوړ شو او دې ځای نه اپ ټرینډ روان دی نو دلته که دلته بریک آوټ لاندې سیټ ته وکړئ دلته به زه شارټلی یو اگزامپل درکوم
صحیح شو. خیر ویډیو به لږ اوږده کېږي خو اگزامپل درکړم دا به ښیي چې تاسو پوه شئ چې پریکټیس څومره فایده لري. ګوره یو ټاپ شو دا بل ټاپ شو صحیح شو. ډبل ټاپ یې جوړ کړئ صحیح شو. یو ټرین لاین دلته جوړو دا د ټرین لاین دلته جوړو دا اضافه خبره ده زه کوم خو ذهن کې کېنوئ دا ټرین لاین هم جوړ کړئ صحیح شو. دا د بریک آوټ وکړئ دې کې موږ ټریډ لګو دا دلته موږ څه وکړئ دلته موږ ټریډ ولګو دا د سیل هم ولګو خپل سټاپ لاس چې دی د تیر کینډل های ورکو او ټیک پروفیټ چې دی یو پر 2 چنده ورکو چې دې پورې مارکیټ راغی دې پورې راغی دلته به موږ ته زموږ سودا بنده کې او خپل ټیک پروفیټ به وایو چې شو مارکیټ نه به وځو او که برعکس لاړو مثلا تاوان به راته هیټ کې تاوان به راکړي بیا به بل کینډل بل چارټ یا بل چارټ ګوري یا په همدې ته صبر کوو چې تر څو موږ ته نور کنفرمیشن راکړي بل پیټرن جوړ شي هغې نه پس به ټریډ لګوو صحیح شو. نو لایک چې په دې موضوع پوه شوي وي او مشکل مو حل شوی وي هم څه پوښتنه وي ازادانه کولی شئ پوښتنه په کمنټ باکس کې او همداشان دي که چا سره ما واتساپ نمبر نه وي واتساپ نمبر دې وغواړئ واتساپ نمبر زه کمنټ باکس کې تاسو ته پرېږدم ډېر دوستان ته مې پرېښیم دي په کمنټ باکسو کې بیا هم چې چا سره نه وي نو واتساپ نمبر وغواړئ واتساپ نمبر باندې ډایرکټ رابطه وکړئ کوشش دا کوم تاسو ته جواب درکړم په واتساپ باندې تاسو مشکل کوشش دا کوم چې زر در زر حل